ښه پاتې برخې ته راځو. موږ تر دې ځایه پورې کار کړی و. یو ځل دغه فایل ځان سره ساتو چې کار مو هسې له منځه لاړ نه سي. دلته پاور بی آی اگزامپل یو نوم ورته ورکوم. ښه ګوره تر ډېره موږ کار وکړ، ډیټا مو راوړله دلته او تر کومه ځایه چې اړین معلومات و هغه سره بلد شوئ. اوس که چیرې تاسو سکیجول اپډیټ کړئ، آیا همغه اپډیټ دلته څنګه راځي؟ اوس دلته وګورئ، زه دا سکیجول اپډیټ کوم. زه ځمه اپډیټ پراګریس ته، ښه د هغه ان کړم، ګن چارټ آن نه و. اپډیټ پراګریس ته ځم. اپډیټ پراګریس اوس د ستمبر تر هغه پورې ده، 2 پورې ده. زه دا غواړم چې تر هغه پورې لاړ، تر 14 تر 15 پورې اپلای کوم. اووه دېرش اعشاریه 4.4 دومره کار اوس راسه کنټرول A کنټرول C خپل هماغه فایل ته لاړ سه، دا خلاص کړه. دلته راسه پیسټ سپیشل ورته وایي، یوازې ټکسټ. اوس وګوره هغه ټوله ډیټا موږ راواخیستله د سکیجول نه. دلته وګوره اووه دېرش اعشاریه 4.4% هماغه مو پیسټ کړه. کاست پرفورمنس انډکس هم ګوره 1.1. زه دلته داسې کوم. کله چې مې څه وکړه، اوس دا فایل بیخي تاسو کلوز کړئ، اړتیا نشته ورته. لاړ سئ پاور بی آی ته. کله چې پاور بی آی ته لاړئ، پاور بی آی کې دلته اوس ریفریش ورته وایي. کله چې تاسو ډیټا ریفریش ورته وویل، هغه فایل سره چې خپله پاور بی آی هغه نه ډیټا رااخیستې کنیکټ دی، دا خپله اپډیټ کیږي. دلته وګورئ ټوله ډیټا یې موږ اپډیټ شوه. اووه دېرش اعشاریه 6% یې موږ کار سوی. کاست پرفورمنس انډکس ګوره مخکې چې 1.څو کې وان بیرته راټیټ سو 1.1 سو، همداسې نور. اوس که بیا زه پریماویرا ته لاړ سم، که زه پریماویرا ته لاړ سم او وګورم چې ځینې قیمتونه تغییروم، مثلا دا دی لیینګ اپ فاونډیشن سټون دی، د دې اکچوال کاست او اکچوال کاست دی 2 میلیونه. زه دا 2 میلیونه تقریبا د 2.5 میلیونه وایم چې دومره باندې لګښت سوی، یعنې لګښت یې موږ د پلان نه ډیر سوی. اوس وګورو چې دې کې کوم تغییرات راغله. ښه زه لږ نورم، موږ یوازې اکچوال کاست بدل کړه، ځکه په دې فیصدي باندې تاثیر نه کوي، ځکه دا فیصدي چې دی موږ څومره چې پلان ویلیو دی همغه عمره مو لاسته راوړی دی. دا ټوله د همغه آر اینډ ویلیو پر پلان ویلیو چې یعنې موږ سکیجول نه مخته تللي، یعنې د دې آر اینډ ویلیو کې کوم تغییر نه دی راغلی. اووه دېرش اعشاریه 4.4% چې دی همغه عمره دی. اوس که کاست پرفورمنس انډکس ته وګورو، ګوره مخکې 1.4 څو، اوس 1.4 پاتې شه.
یو بل اکټیویټي کې هم زه یو څه دغه اکچوال کاسټ لوړوم. مثلا دا اکټیویټي دی، دا اکټیویټي چې دی concrete curing a pedestal. ښه دومره قیمت خو نه وي، خو خیر دې ته زه قیمت ورکوم. اوس لاړ سئ وګورئ چې ګوره کاست پرفورمنس انډیکس نور هم راټیټ څه. لکه مخکې مو ویل دا یوازې سمپل دی، اکثره قیمتونه همداسې ورکول سوي دي، کاپي سوي یا هلته پیسټ سوي دي، دقیق نه دی. یوازې دې لپاره چې تاسو د پاور بی آی نه څنګه ګټه واخلئ، څنګه سکیجول اپډیټ کړئ، څنګه ښه ریپورټینګ وکړئ، د هغه لپاره دا سمپل جوړ شوی. کنټرول ای، کنټرول سی، لاړ سئ بیا هماغه فایل مو خلاص کړئ. دلته باید لومړي سل کې تاسو کلیک وکړئ، پیسټ سپیشل ته لاړ سئ، ټکسټ بیرته سیو ورته ووایئ. اوس هر وخت بیا دې ته اړتیا نشته چې بیا تاسو لاړ سئ هلته ډیټا ټرانسفورم کړئ. همدا هر وخت چې تاسو سکیجول اپډیټ کوو، خو دې ته مو پام وي چې همغه لیاوټ چې د دې لپاره کار سوی دی همغه لیاوټ نه ګټه واخلئ. یعنې لومړي ځل لپاره مو چې کوم لیاوټ کارولی و همغه لیاوټ وکاروئ، ډیټا مو کاپي کړئ، هلته اکسل شیټ کې پیسټ کړئ. نور پاور بی آی چې کوم تاسو کار کړی، کوم راپور مو جوړ کړی، هغه ډیټا ټوله ریفریش کیږي، ولې کوم تغییر نه راځي. یعنې نور تاسو نه کار نه غواړي چې تاسو هر وخت د ریپورټینګ لپاره بیا له سره کار وکړئ. یعنې یو ځل مو چې کار وکړه بس همغه مو کوئ. اوس که تاسو کمپلیټډ اکټیویټیز ته لاړ سئ، ګوره ان 120 ته د اکټیویټیانو شمیر لوړ سو. که ان پروګرس وګورئ، ان پروګرس ګوره 2 اکټیویټیان دي، هغه یو اکټیویټي ارومرو دلته هغه نه لري، قیمت دلته ما فلټر کړی دی، دا ډبلیو ایس ځکه نه راځي. ښه له دې نه وروسته مثلا ناټ سټارټډ اکټیویټي 2 دانې دی کېږي چې دا هم یو میژرمنټ راواخلئ، میژرمنټ له لارې تاسو پیدا کړئ. اوس غواړئ یو ډېر ښایسته ډشبورډ جوړ کړئ، مثلا یو چا ته تاسو راپور ورکوئ د پروژې، داسې ګډوډ خو نسئ کولی چې همدا ورته ولیږئ. نو غواړو لږ نور هم مخکې لاړ سو. د یو ښه راپور لپاره تاسو باید کولی سئ پاور پوینټ کې جوړ کړئ، دغه بیکګراوند پاور پوینټ کې جوړ کړئ، بیا دلته یې راوړئ. مثلا دلته ما پاور پوینټ کې پیج بیکګراوند یو څه مو جوړ کړي، لکه دا زه غواړم دا راوړم، دا چې دی فیټ ټرانسپیرنسي بیخي صفر کړئ. اوس دلته وګورئ همغه بیکګراوند چې دی ما راوړ، ولې سم چې نه ښکاري، خپله دغه ویژوالایزیشن بیکګراوند یې باید زه هغه کړم. دا بیکګراوندونه چې دی دا د ډیټا لیبل دی، زه باید دا سلیکټ کړم، د دې بیکګراوند باید ایسته کړم، بیکګراوند فلات ایریا ټرانسپیرنسي. دا د بیکګراوند ګوره بیکګراوند مې اپ کړ.
دا بیکګراوند. دې لپاره چې منظم کار وکړئ دا کېږي یو څه زه له منځه یوسم. چې لږ ماته ښکاره سي. ښه دا وروسته هم جوړولی سو. دا زه اوس راخلم دلته ځای په ځای کوم. دلته مو چې کله ځای په ځای کوو اوس دلته راځئ. دلته کېږي ټکسټ ته راسئ. مثلا کالر ته راسئ. وای اکسس زه غواړم چې سپین رنګ ولري. سپین. ټایټل هم که غواړئ چې سپین ورکړئ خو ټایټل ته اړتیا نشته هغه زه کېږي بیا له منځه یوسم. ایکس کلر دا به هم سپین کړو. ډیټا لیبل ډیټا لیبل هم سپین کړئ. ګوره سپین رنګ سو یعنی اوس ښه ښکاري. د دې لپاره چې دا نومونه موږ ته پوره وبریښي کېږي چې دا ټکسټ یې لږ واړه کړئ. ګوره وای اکسس دی دا ټکسټ یې لږ وړکی کوه. 9 10 بیخي صحیح ښه ښکاري. ټایټل ټکسټ دی. ټایټل بیخي اوس کولی سو موږ ایسته هم کړو ځکه اړتیا نشته ټایټل ته. ټایټل به بیا خپل ټایټل برخه کې ایسته کړو. دې ته هم اړتیا نشته دلته یو نوم لیکو خلاص. یعنې سپین رنګ چې دی بیخي ښه ښکاري دی باندې. په ایکس کې دې ته هم اړتیا نشته ایکس موږ کولی سو له منځه یوسو. دا ټایټل د وای ټایټل ته اړتیا نشته دلته یو. ایکس ته هم هېڅ اړتیا نشته ځکه دلته موږ ټایټل کې که دلته یو څه ولیکو مثلا بجټډ ټوټل کاسټ دلته زه ولیکم چې بجټډ ټوټل کاسټ پر ډبلیو بیس. بیا اړتیا نشته چې هر اکسس ټایټل دې آن واوسي. ښه دا اوسو. اوس راځو مثلا بجټ ټوټل کاسټ دی دا غواړم چې بجټ ټوټل کاسټ نه مخکې خیر دی زه دا دلته راوړم. دا باید لږ کټګوري اپ کوم. ډیټا لیبل بیخي غټ دی دا چې دی 10 بس دی 10. بیکګراوند یې بیخي اپ کوم او ټایټل یې آن کوم. ټایټل کې لیکم چې فونټ کلر سپین رنګ به ورکړو.
کې به ولیکم اکټیویټي نمبر اکټیویټي کاونټ لیکم. صحیح دی. هلته لاندې ما بجټډ کاسټ راوړی خو زه نه غواړم چې لومړی ما بجټډ کاسټ واوسي، زه غواړم اکټیویټي کاونټ واوسي هلته. د اکټیویټي کاونټ لپاره د لږ غټوم. دا بیخي صحیح دی. اکټیویټي کاونټس ډیټا لیبل آټو ډیټا لیبل هم چې دی سپین رنګ ورکوم. دا لږ وړکی کوم. دلته زه غواړم اکټیویټي کاونټ راسي. زه ځم میجرمنټ ته، دا به ایسته کړم. میجرمنټ اکټیویټي کاونټ دا د 104 اکټیویټي اوسئ. اوس موږ کولی سو چې دا سلیکټ کو، دا ټول همدې فارمټ ته برابر کړو. کله چې دې ته برابر سو، اوس اکټیویټي کاونټ دی. دا کېږي نور هم وړکی کولی سو. کنټرول سی، کنټرول وی. بجټډ کاسټ به دلته راوړو. ټوټل بجټډ کاسټ دا به ایسته کړم. ټوټل بجټډ کاسټ دا کېږي ټایټل ته لاړ سئ. ټایټل ټوټل بجټډ کاسټ. کېږي دا کش کړئ، همداسې راسئ یا هماغسې. دا بجټډ کاسټ سو او بل چې دی دا به دلته یوسو. دې ته کېږي چې زه میجرمنټ ځکه اخلم چې میجرمنټ خپله موږ کالکولیټ کړی، هر چیرې ترې ګټه اخیستلی سو. که نه کېږي چې همغه ټیبل نه هم راواخلئ، همغه اکچوال کاسټ چې و کېږي هغه راواخلئ، ستونزه نه لري. ټوټل بجټډ کاسټ چې زه باید ټوټل بجټډ کاسټ اکچوال کاسټ وګورم. د اکچوال کاسټ دلته کېږي چې ټایټل ته لاړ سئ، دې ته ورکړئ چې اکچوال کاسټ او اکچوال کاسټ نه دا به دې ته لاندې یوسو. کاپي، کنټرول سی، کنټرول وی. دلته کېږي زه دې ته مثلا ارنډ ویلیو ووایم. ارنډ ویلیو چیرې ده؟ ارنډ ویلیو ټوټل پلان ویلیو ارنډ ویلیو کاسټ. دې ته کېږي چې ټایټل یې تغییر کړئ. ارنډ ویلیو کاسټ. ښه، د دې لپاره چې دا ټول ځای سي دا کېږي وړکی. دا ټایټل به زه وړکی کړم. ټایټل څو دی؟ 18. دا به 15 کړو.
یعنی که ټایټل 1500 سي شونې ده چې دا ټول دلته ځای سي. خو اوس ګورو دا ټول ګورو دا ستونزه نشته، همداسې دې راځي. actual cost earned value که دا داسې وي ډېر ښه راځي. دا به زه بیخي شارټکټ کړم. ډیټا ټایټل دا به ټوټل بجټډ کاست زه همداسې دی. اوس لږ پورته ښکته راځي، ستونزه نشته. earned value cost او earned value cost چې راغی plan value دې ته به ووایو چې plan value cost total plan value plan value cost او راځو پرسنټیج ته. دا پرسنټ کمپلیټ زه کولی کېږي چې دلته به راوړم دا چې لږ ښه وبرېښي. دا نومونه یې چې بشپړ وي ښه دی، خو مخکې له مخکې ما په دې باندې فکر نه و کړی چې دلته به ټول ځای سي یا نه. ټوټل بجټډ کاسټ خیر فیصدي دلته راوړو کېږي فیصدي یو څه لویه وښیو. زه کېږي چې ټایټل کې پرسنټ کمپلیټ ولیکم. پرسنټ کمپلیټ دا یو څه لوی سو. فونټ کلر هم کېږي چې که بل فونټ کلر دې ته ورکوئ کېږي بدل یې کړئ، خو سپین ښه برېښي. بیکګراوند کلر هم کېږي که غواړئ چې یو څه یې بدل کړئ یا بیکګراوند کلر دا کلر به ورکړو. پرسنټ کمپلیټ دومره سو صحیح دی. کله چې پرسنټ کمپلیټ هم موږ وکړو، اوس راځو مثلا انډکسونو ته. انډکسونه ډېر مهمه دي
کېږي زه دلته مثلا سکیجول پرفورمنس انډیکس او کاست پرفورمنس انډیکس دواړه څنګ په څنګ واچو یو بل سره سکیجول پرفورمنس انډیکس دا کېږي همدلته راوړو لږې کوچنی کو او دا هم همدلته یوسو خو دا کاست پرفورمنس انډیکس دې ته به بیکګراوند کلر همدا زیډ ورکړو چې لږ ښایسته وبرېښي پلان ویلیو کاست دا نورې موږ نه دی پکار دا مو نه دی پکار اوس راځو دلته څه غواړو که غواړئ چې همدا ځای په ځای کړئ کېږي چې دلته راوړئ دلته ځای په ځای کړئ خو دا ډېر ځای نیسي دا ویژوالایزیشن ته هېڅ اړتیا نشته دا بیخي له منځه وړو کېږي همدا سلایسر دلته راوړو اکټیویټي سټیټس دی دې ته هم کېږي چې فونټ کلر بیکګراوند ښه دا وکړو د ټیکسټ سایز لږ وړوکی کړو 8 ټایټل باندې کړو اکټیویټي سټیټس دا به منځته یوسو بیکګراوند کلر بیا هماغسې زیړ فونټ کلر سپین رنګ ورکوو ټایټل ته او د بیکګراوند یې بیخي اپ کوو بیکګراوند ته اړتیا نشته زه د آیټم بیکګراوند آیټم کلر ته داسې کلر که ورکړو یا بیکګراوند دا رنګ صحیح دی فونټ کلر دا هم سپین ټاکو او یو څه باید لوی واوسي 8 9 ښه بس څو ګورو چې کمپلیټډ یو سل او شل ان پروګریس 2 صحیح دی ښه تر دې ځایه کار وسو اوس غواړو چې دلته یو داسې ویژوالایزیشن ولرو چې همغه چې زموږ په کار واوسي او ډیر څه وښیي نو د هغه لپاره دلته تاسو کېږي چې مثلا که غواړئ چې ټیبل راوړئ
کېږي دا ټیبل راوړئ دلته. یا مخکې له دې چې زه دا ټیبل راوړم زه دا کاپي کوم دلته پیسټ کوم. ټیبل ډیټا ښه ده کېږي. ټیبل کې اوس شی وګورئ. WS نیم دلته به زه اکټیویټي نیم راوړم، اړتیا نشته چې اکټیویټیز نیم نه او WS نیم WS به پاس یوسم. ویلیو کې چې دی بجټ ټوټل کاسټ دی، بجټ ټوټل کاسټ او بجټ ټوټل کاسټ اراوند ویلیو. بس همدا که اوسې ښه دی. یا که اراوند ویلیو زه ونه غواړم مثلا که زه دلته میجرمنټ ته راسم پرسنټ کمپلیټ ته لاړ شو دا به ډېر ښه اوسي چې موږ ته پرسنټ کمپلیټ وښیي. همدا WS کې که دا ډریل ډاون کړو دا ډېر ښه به راسي. اوس کېږي چې دا د دې فارمټ کې لږ یو څه تغییرات راوړو. مثلا که ګریډ کې تغییر راوړي، رو هیډر کې دی مثلا پورټ کلر دی، بیکګراوند کلر کېږي چې موږ داسې بیکګراوند ورته وایي، فونټ کلر ورته سپین رنګ ورکړو. او رو هیډر ته راسو، فونټ کلر سپین او بیکګراوند کلر چې دی همداسې ورکړو. زوس ویلیو ته ویلیو فونټ کلر چې دی تور دی دا سپین کوو، سپین. بیکګراوند کلر چې دی همدارنګ ورکړو او الټرنیټ فونټ کلر تور دی خو کېږي چې دا سپین رنګ وښیي او الټرنیټ بیکګراوند تور ښه ښکاري. ولې تاسو کولی شئ چې هر رنګ وټاکئ، هر ډول تاسو وغواړئ کولی شئ چې ترې ګټه واخلئ، خو تور رنګ ما دلته وټاکه. کېږي حتی ډسپلی یونټ کې هم تاسې تغییر راوړلی شئ. ټایټل اپ دی، ګرانډ ټوټل دی، ګرانډ ټوټل فونټ کلر سپین صحیح دی. لږ نور هم وړکی کوو چې لږ ښه وبرېښي. کنډیشنل فارمټینګ دی، بجټ ټوټل کاسټ کې فونټ کلر که تاسو بدلوئ کولی شئ چې بدل یې کړئ. مثلا زه راځم د یوازې کنډیشنل فارمټ پرسنټ کمپلیټ ته راځم، ډیټا بار یې آن کوم. یا که ډیټا بار تاسو نه آن کوئ آیکن کولی شئ آن کړئ. آیکن کې ایډوانس کنټرول ته لاړ شئ، دا آیکن راواخلئ، دا ډېر ښه دی. هغه چې 20% نه ټیټ دی باید دا راته وښیي، تر 40% 0 نه تر 20 پورې دا دی، 20 نه تر 40 پورې دا، 40 دا بیا 80 نه چې لوړېږي همدا دی، صحیح ده، همدا اخلو. نو اوس که راسو کمپلیټډ اکټیویټیانو ته،
ګوره کمپلیټډ اکټیویټیانې ټولې چې 100% دي هماغه نښه ورسره راغلی ده صحیح دی. اوس که ان پروګریس اکټیویټیز ته راسو ان پروګریس موږ سره 2 دانې دي تقریبا 33.33% سوی فارم ورک اپګریډ بیم دی. همداسې که وغواړو چې ناټ سټارټډ ته راسو ناټ سټارټډ 2 دانې دي نو موږ ویژوالایزیشن دغه خپله د ډیشبورډ چې دی تقریبا بشپړ سو. اوس غواړو چې دا ځای یا یو سلایسر راوړه زه دلته ډیټ سلایسر به راوړم دلته اوس غواړو همغه ډیټ میجرمنټ ډیټ ته لاړ سو همدا ډیټ به راواخلو لږ به سلایسر هیډر سلایډر رنګ یې هر ډول رنګ ورکوئ سور رنګ یې ټاکو ډیټ انپوټ فونټ کلر اوس سپین کو بیکګراوند یې چې دی کېږي تور ورته وټاکئ ټایټل او بیکګراوند اکاونټ دا ډیټ سلایسر دی کولی شئ په ډیټ باندې هرې نیټې پورې چې تاسو اکټیویټیانې ګورئ اوس د 2022 د لومړۍ میاشتې تر شپږمې نیټې پورې یعنې جنوري تر شپږم پورې موږ چې د 2.25% کار کړی کاست پرفورمنس انډیکس مو 1.39 دی او سکیجول پرفورمنس انډیکس مو دومره دی همداسې ارنډ ویلیو پلان ویلیو اکچوال کاست دغه ټول دلته او کوم اکټیویټیانې چې دی کاونټ یعنې دې نیټې پورې 115 اکټیویټیانې دي که تر اخر پورې ګورئ 194 یعنې له پیله یې تاسو سلایس کوئ یعنې د 2021 د 10 نه تر دې پورې کومې اکټیویټیانې دي دا ټولې درته لیست کیږي دلته کېږي چې تاسو کولی شئ مثلا که د پروژې سټارټ راوړئ اینډ راوړئ ډیټ کولی شئ راوړئ یا مو کولی شو چې دلته زیات کو چیرې یعنې که وغواړو چې دلته سټارټ ډیټ د پروژې راوړو کېږي دا کنټرول سی کنټرول وی دلته چې دی ډیټ راوړئ دلته ارلیس صحیح دی ګوره ما 2021 د لومړۍ میاشتې په لومړۍ باندې پروژه هغه سوې ده یعنې دا تاسو کولی شئ که دلته کوم ځای زه نه لرم کېږي چې دې ځای نه ګټه واخلو ډیټا لیبل دی دا بیخي کم کو ډسپلی یونټ نان کو کلر دا دی او ټایټل چې دی سټارټ ډیټ ورته وایي پروجیکټ سټارټ ډیټ کېږي همدې ته وایي پروجیکټ سټارټ ډیټ بیا د دې ټایټل بیکګراوند کلر همدا زیډ وټاکئ دا کاپي کړئ دلته پیسټ
دې ته ښه دا به لږ پورته یوسو دې ته به وایو چې فینش ډیټ مثلا لیټسټ ورته وایو 2022 د 12/11 دا به ایډیټ کړئ ډیټا لیبل ته ځئ پروجیکټ end date یا finish date ورته وایي finish date project finish date او کېږي current date هم راواخله د current date لپاره دا کاپی کړئ current date لپاره زه باید یو میجرمنټ راواخلم وګورم چې کار کوي که نه نیو میجرمنټ به دې زه نه را میجرمنټ current date مساوي دی today زه به وګورم چې کار به وکړي انشاءالله دا اوس راخلم او current date کوم ځای کې مې کریټ کړه ښه دا دی دا بیا اکټیویټي ټیبل کې دی دا به کی میجر ته یوسو current date ګوره نن د 21 دی دا به ټایټل کې current date ولیکئ یا today date ولیکئ current date که موږ هلته په ډیټا کې ډیټا ډیټ لرلی د پروژې ډیټا ډیټ کولی شو چې موږ همغه هم رااخیستی وی ولې اوس موږ سره ډیټا ډیټ فکر کوم داسې کالم کې نشته مثلا چې اپډیټ شوی دلته سټارټ دی فینش دی ډیټا ډیټ نشته را سره ښه یعنی تر ډیره چې دی کار بشپړ شو اوس کولی شئ خپل راپور د پروژې راپور چې دی په ډیر اساني سره وګورئ یوازې په یو څو کلیکونو سره مثلا ته غواړې فاونډیشن دی یو فاونډیشن کلیک کړه تا ته فاونډیشن ټول اکټیویټیانو شمیر راغی 24 اکټیویټیانې دي ټوټل بجټډ کاسټ چې دی 34.35 میلیونه دی څومره چې په همدې فاونډیشن ډبلیو بي ایس کې لګښت شوی تر دې دمه هغه 9.8 میلیونه دی داسې ارنډ ویلیو دومره دی پلانډ ویلیو دومره دی او کاست پرفورمنس انډیکس او سکیجول پرفورمنس انډیکس دومره دی یعنې سکیجول سره موږ سم روان یو او یو څه ګټه مو کړې دی دومره ډیره نه خو 1.01 یعنې ډیره لږه ګټه مو کړې او کار هم چې دی 78.54 سلنه په همدې ډبلیو بي ایس کې بشپړ شوی که تاسو غواړئ بل ډبلیو بي ایس سره وګورئ کنټرول ونیسئ دواړه سلیکټ کړئ په دواړو ډبلیو بي ایسونو کې د دلته ټول اکټیویټیان هم درته ښیي هغه څومره چې کار بشپړ شوی دی هغه هم درته ښیي اوس که دلته تاسو وګورئ په فاونډیشن کې فارم سټریپینګ چې دی 100 سلنه بشپړ شوی
فرم سټریپینګ اپ پیډسټل کالم. فرم سټریپینګ اپ ګریډ ویم چې دی بیا نه دی بشپړ، یعنی یوازې 0% دی، یعنی ښایي هېڅ نه وي شروع سوی. ان پروګرس کې هم ښایي نه وي، ګوره ان پروګرس کې نشته کېږي. دا په ناټ سټارټډ کې وي، ناټ سټارټډ که هغه کوئ 15 اکټیویټیانې چې دي همغه ناټ سټارټډ دي په خپله فاونډیشن کې. یعنی فاونډیشن یو ځل فاونډیشن سلیکټ کړئ، بیا که تاسو غواړئ چې ناټ سټارټډ وګورئ چې فاونډیشن کې کوم ناټ سټارټډ دی، ټول ناټ سټارټډ اکټیویټیانې 1 2 3 4 همداسې ټولې درته راځي. دغه یو اکټیویټي چې دی مثلا دلته 15 دی، 15 اکټیویټیانې چې دی ناټ سټارټډ دی. فرم سټریپینګ اپ ګریډ بیم دی، کانکریټ کیورینګ اپ ګریډ بیم دی، بیگ پیلینګ دی او خپله کانکریټ پورینګ اپ ګریډ بیم دی. موږ مخکې یو فلټر دلته کړی و، دغه یو اکټیویټي چې نه برېښي کیدای سي همدا لامل وي دغه فلټر چې دی. زه دا ایسته کوم وګورم چې رښتیا همدا خبره ده یا که نه څه خبره ده. که همدا خبره نه وي ښایي بله تېروتنه به وي. زه اوس دلته راځمه فاونډیشن ته، فاونډیشن کې ناټ سټارټډ او ان پروګرس دی. پروګرس چې دی یوازې یو اکټیویټیز دی، صحیح دی. ناټ سټارټډ کې یو فرم سټریپینګ اپ بیم دی، یو دی، 2 دی، 3 دی، 4 دی. پنځم هم یو څه خبره دلته شته چې پنځم ولې موږ ته ناټ سټارټډ کې ښایي. زه ګورم چې ستونزه چیرې دی. یو 2 3 4 5 ښه ګوره دلته 5 دانې پوره دي، همغه شمېر یې موږ ته سم شمېرلی دی. مثلا دلته چې دی 1 2 3 4 5 15 اکټیویټیانې چې دی ناټ سټارټډ دی، یو چې دی په پروګرس کې دی، یوازې هلته په هغه کې نوم نه راځي. په دا 15 اکټیویټیانې چې دی کانکریټ پریپور کانکریټ پری پور انسپیکشن 0 دی، 0 0 0. کیدای سي خبره دلته وي چې د کانکریټ پری پور انسپیکشن چې دی هلته اکټیویټي ناټ سټارټډ دی شمارلی دی، ولې قیمت بیخي 0 دی، مایلسټون دی ده. نو قیمت چې 0 دی هلته قیمت هم نه دی راغلی په همدې هغه کې، په دې ځای کې ځکه نه ښایي، ځکه چې بجټ ټوټل کاست دلته نشته، بیخي 0 دی. نو زه د دې فلټر هم وګورم چې آیا دا خو مو فلټر کړی نه و، صحیح ده او دا فلټر و، خبره همدلته وه از ګریټ. اوس وګورئ، اوس هر شی بیرته سم سو، یعنی څه شی چې موږ په پریماویرا کې کومه ډیټا لرو، کوم راپور همدلته هم دی. اوس که دلته ناټ سټارټډ دی، اوس وګورئ وشمېرئ 1 2 3 4 5 اکټیویټیانې دي. دا یو کانکریټ پری پور انسپیکشن چې دی هغه قیمت 0 دی. نو ان پروګرس اکټیویټیانې وګورئ، ان پروګرس یو دی، دلته هم یو دی، هلته هم یو دی او کمپلیټډ اکټیویټیانو ته راسئ 18 دی. اوس که دلته مو وشمېرئ 18 دی، ټول اکټیویټیانې راځي. مخکې چې دی موږ فلټر کړی و، یوازې هغه اکټیویټیان موږ ته وښیي، هغه ډبلیو بي ایسونه چې د هغوی قیمت له 0 نه لوړ دی، یعنې هغه ډبلیو بي ایسونه چې قیمت نه لري اړتیا نه وه چې موږ لیدلي وی، خو بیا هم کولی سئ تاسو دا راپور هر رقم فلټر کولی سئ.
دا که تاسو بیا فلټر کوئ کېږي چې دلته مثلا ټوټل بجټډ کاست دی زه دلته ورته وایم از ګریټر دین 0 کله چې صفر نه لویږي هماغه ماته وښیه نور مه ښیه راته. اوس که دلته راسي فاونډیشن ته فاونډیشن کې 4 اکټیویټیانې دي په ناټ سټارټډ وګورئ ناټ سټارټډ چې دی 5 دانې دي بیخي سم سو ښه تر دې ځایه چې دی ټول بشپړ سو کومو کارونو ته چې اړتیا وه اړین کارونه وه هغه مو وکړه. اوس یوازې راځو مثلا دلته که تاسو موز راوړئ دلته وګورئ ډبلیو بي ایس نیم درته ښیي ډبلیو بي ایس فاونډیشن دی بجټ یې ټوټل کاست درته ښودلی دې ته ټول ټیپ وایي. ټول ټیپ دوه ډوله تاسو کولی شئ یو خو دا دی چې دلته مثلا دې ویژوالایزیشن ته راځئ دا سلیکټ کړئ دلته راځي ټول ټیپ دلته کاره ډیټا تاسو راوړئ مثلا دې ټول ټیپ کې زه غواړم چې آر انډ ویلیوم ماته وښیي پلانډ ویلیوم راته وښیي او مثلا سکیجول پرفورمنس انډیکس هم راته وښیي کاست پرفورمنس انډیکس هم راته وښیي. اوس که تاسو موز هلته یوسئ هلته تاسو ته دغه ټول دغه کومې ویلیو چې دی په آر ډبلیو بي ایس کې ټول راځي ولې بیا هم دومره ښایسته نه دی که دې ته وګورئ دومره ښه نه دی. یو بله لاره هم شته زه یو بل پیج هغه کوم تاسو وګورئ چې هغه څومره ښه دی یا خراب اوس وګورو پیج سایز اوس لپاره همدا که پرېږدو پیج بکګراوند زه راوړم پیج بکګراوند ډاټ کام دا به راوړم دا مو راوړ زه دلته که ټول ټیپ ورته وایي دومره راځي خو دا به بیخي همدومره صفحه ونیسو یا بیخي کسټم ورته وایي کسټم زه دې ته وایم چې مثلا ویټ 250 لوړوالی چې دی مثلا 300 بس 300 صحیح دی. اوس راځو کومه ډیټا ماته پکار دی کېږي چې زه مثلا اکټیویټي کاونټ راواخلم کاپي دلته پیسټ کړم دا چې د پیج سایز موږ ډېر وړوکی ورکړی دی نو ځکه دغه 30 چې دی ډېر دلته لوی برېښي دا به زه 12 کړم او ټایټل چې دی ټایټل هم 15 دی دا وړوکی کوم 8 به یې کړم یا دواړه 12 وټاکئ دا به هم زه لږ لوی کړم چې 12 ښه دلته زه غواړم اکټیویټي کاونټ وګورم دلته غواړم مثلا دلته زما بجټډ کاست واوسي دې ته به زه بجټډ کاست راوړم دا budgeted total cost ورته budgeted total cost سو اوس راځم دلته مثلا زه دلته ورته وایم چې percent complete دا به ایسته کړم completed percent complete به وایم percent
complete. دلته کېږي زه ریمینینګ کاسټ هم راوړم. که د ریمینینګ کاسټ لپاره زه دلته یو میژرمنټ راخلم، مثلا نیو میژر راخلم، پرسنټ ریمینینګ لپاره زه باید څه شی وکړم؟ مثلا ارنډ ویلیو زه که ارنډ ویلیو زه که ټوټل بجټډ کاست نه ارنډ ویلیو منفي کم، ارنډ ویلیو زه که ټوټل بجټډ کاست نه مثلا ټوټل بجټډ کاست دی یا داسې که اسانه وکړم منفي یو منفي پرسنټ کمپلیټ وګورم چې راځي که نه، یو منفي پرسنټ کمپلیټ. دا 3 کم اوس راځم زه د پرسنټ کمپلیټ ریمینینګ بیخي صحیح دی، یو نه چې هغه منفي کې سم راځي، زه دلته فارمټ ته ځم پرسنټیج ریمینینګ دې ته به ووایم چې ټایټل ته ریمینینګ پرسنټ کمپلیټ پرسنټ ریمینینګ ورته ریمینینګ دا مو شو. اوس څه غواړئ چې مثلا دې منځ کې وښودل سي؟ دلته کېږي زه د لومړی پیج دا راخلم، کاپي کوم، دلته پیسټ دا به سلیکټ کړم، دا بیخي لوی دی. دلته کېږي چې زه د WS نیم په ځای باندې اکټیویټي نیم راوړم، اکټیویټي نیم اکټیویټي نیم مې چې کله راوړ، اوس راځم دا ښایي نور دې نه وړکی نه سي، اتو نه اته چې دی مینیمم سایز دی، نو چې کله وړکی کېږي نه راځو دې سایزونو کې تغیر راوړو. اکټیویټي نوم موږ سره ډېر لوی دی، یعنې دې کې اوس سم نه ځایږي.
کېږي یو بل ویژوالایزیشن موږ راواخلو مثلا ډونه چارټ راخلو اکټیویټي یا دا راواخلو صحیح دی دا باید داسې راواخلو چې ماکسیمم ویلیو یې موږ بجټډ کاسټ دی دا بیخي صحیح ویژوالایزیشن دی ځکه بجټډ ټوټل کاسټ موږ ټارګټ چې دی ټارګټ ویلیو بجټډ ټوټل کاسټ دی ماکسیمم مینیمم کېږي موږ خپله ولیکو او ویلیو چې دی ارنډ ویلیو راوړو ارنډ ویلیو دا کېږي چې ټول دی نه راواخلو ټول ټیک نه وباسو دلته کېږي ټارګټ ویلیو موږ ټوټل بجټډ کاسټ ارنډ ویلیو موږ داسو موږ دومره ارنډ کړی صحیح دی او مینیمم او ماکسیمم ټارګټ دا به سپین رنګ ورکړو یا نیټ دی نان وي دلته بجټډ ټوټل کاسټ ارنډ ویلیو and budgeted total cost که مینیمم زه صفر ورته وټاکم او ماکسیمم یعنی 1.2 1.2 موږ بشپړ کړی دی اوس 1.6 1.9 2 یو یو اشاریه دوه زه اوس همدا ټاکم ګورم چې څه کېږي یعنی مینیمم ویلیو یو او 1.2 او ټول چې دی دا دی 250.55 total budgeted cost total R and value cost یې موږ 250.55 دی او total budgeted cost دومره دی ښه R and value دومره دی تارګټ یې موږ دومره دی صحیح دی
ډیټا کلر به یې بدل کړو. ډیټا لیبل ډیټا کلر څه دا رنګ صحیح. اوس کله مو چې دا جوړ کړ دلته راځئ پیج انفارمیشن ته. دلته ټول ټیپ آن کوئ. پیج نیم چې دی زه دې ته وایم ټول ټیپ. راځم پیج 1 ته دا سلیکټ کوم. کله مو چې دا سلیکټ کړه ځمه دلته ځمه ټول ټیپ ته. ټول ټیپ ته ټایپ چې دی دلته پیج ټول ټیپ انتخابوم. کله مې چې ټول ټیپ انتخاب کړ اوس وګورئ چې څه کېږي. دلته راځئ زمونږ آر اینډ ویلیو چې دی فاونډیشن کې څو دی 10.07 دی او ټول 24 اکټیویټیانې موږ لرو. 14.35 میلیونه بجټډ کاست دی ټول 10.07 میلیونه یعنې کار شوی دی. او ارکیټیکچر لا اوسه نه دی شوی کوم کار. لیول 1 کې 12 اکټیویټیانې دي. پرسنټ کمپلیټ ریمینینګ ټول دی. موبلایزیشن کې وګوره 18 میلیونه دی 18 میلیونه. او پلمبینګ کې دې کې نه دی شوی. یعنې تاسو چې هر چیرې لاړ شئ تاسو ته همدا صفحه خلاصیږي یوازې دې ویژوالایزیشن کې. زه وګورم چې هغه مشکل چیرې دی. دغه مینیمم ټارګیټ آن ډیټا کلر ګیج اکسس که زه دا بیخي ایسته کړم دا مې ایسته کړم 105 دا او دا دا او بجټ چې جمع کو سماشن چیرې 52.55 جمع 109.8. د ګیج د مینیمم او مکزیمم ویلیو دلته اخیستی. خو که زه دلته مینیمم ویلیو 0 وټاکم او مکزیمم دلته بجټ ټوټل کاست ورکړو مثلا 119 شپږ 0.30 هغه ټارګیټ ورته ورکړو 119.6 میلیونه 119 ورې که داسې وپېژني 1.6 ایم ولیکم ایم دلته نه پېژني 119 میلیونه شپېته او 4 صفره. اوکې 119 شپېته شپېته او صحیح ده. اوس چې دی موږ سره مکزیمم ټارګیټ چې دی همدا دی 119.6 میلیونه. ولې اوس موږ 52.55 ته رسېدلي. اوس سم شو. اوس راځو په فاونډیشن کې ټارګیټ 4.0 دومره دی 4 یعنې بجټ ټوټل کا 4.5 دی. آر اینډ چې دی 10 دومره شوی دی صحیح دی. په دې کې ټارګیټ یا بجټ کاست چې دی 1.4 دی هېڅ کار نه دی شوی. لیول 1 کې همداسې موبلایزیشن کې چې دی 18 میلیونه چې دی
څومره چې کار دی هغومره سوی دی صحیح دی دې نورو کې نه دی سوی ښه دې کې چې دی ارت ورک کې 4.2 4.2 صحیح دی بیخي سم شو اوس دا ویلیو به یې لږ تغییر کړمه پیج الاینمنټ ډسپلی نیټ 1000 میلیون دا میلیون باندې کوسای دی تارګیټ آن د تارګیټ ته چې دی تور ډسپلی نیټ میلیون کوسای دی کال آوټ ویلیو چې دی دا دی نو د دې رنګ به زیډ کړو ځکه د دې رنګ همداسې اوس راځو بیخي صحیح شو یعنې موږ راپور تر ډیره بشپړ شو څه مو چې غوښتل همغسې وشو دلته یو څه ستونزه دی چې دا ولې را پیدا شوې د بکګراوند سم الاین نه دی پیج بکګراوند پیټ فیل پیټ به وایي ښه دا لږه به سوی ستونزه نشته خپل ځای نه ښورېدلي یعنې تاسو کولی شئ یو ډېر ښایسته ډاشبورډ ډېر ښایسته راپور جوړ کړئ خپله د پاور بی آی سافټویر په مرسته یعنې کولی شئ چې تاسو ډیټا له اکسل نه واخلئ کولی شئ له ویب سایټ نه واخلئ کولی شئ د اسکیول سرور نه واخلئ کولی شئ اریکل کې ډیټابیز ولرئ همغه نه یې واخلئ یعنې بېلابېلو لارو نه تاسو کولی شئ چې ډیټا واخلئ او خپل راپور جوړ کړئ یو ډېر ښایسته راپور جوړولی شئ او ډېر زر تاسو یو پریکړه کولی شئ د یو کار په اړه باندې یا حتی کولی شئ چې ډېر زر یو کار ګټه تاوان درته معلوم شي که دلته ګورئ په یوازې دغه د موز د کرسر په ور وړلو باندې تاسو ته ټول معلومات کیږي چې مثلا فاونډیشن ډبلیو ایس کې تاسو څلورویشت اکټیویټیانې لرئ بجټډ کاست مو 4.15 میلیونه دی ارنډ ویلیو مو چې دی 10.07 دی اوه.54% کار مو سوی 12.40% پاتې دی دا تر دې پورې چې کاست پرفورمنس انډیکس او سکیجول پرفورمنس انډیکس دا ټول وګورئ لیدلی شئ حتی کولی شئ چې د کمپلیټډ اکټیویټي کې تاسو معلوم کړئ چې تاسو کمپلیټډ اکټیویټیانې چې دی د په ټوله پروژه کې څو اکټیویټیانې کمپلیټ شوي دي یا 120 دانې څومره بجټډ کاست دی څومره اکچوال په دې باندې لګښت شوی دی څومره تاسو ارنډ کړی دی څومره مو پلان کړی وه یعنې اوس که وګورئ 120 اکټیویټیانو کې دلته ګټه څو دی 40 سلنه ښیي یعنې 40 سلنه تاسو ګټه کړې ده دا 40 سلنه ګټه هم تاسو کولی شئ چې ارنډ ویلیو
د اکچوال کاسټ نه تاسو د اکچوال کاسټ نه ارنډ ویلیو منفي کوي تاسو ته همغه ګټه هم وښایي چې تاسو څومره ګټه کړې مثلا تاسو زه یو میژرمنټ راخلم دلته زه رایټ کلیک کوم نیو میژرمنټ دلته لیکم پرافیټ ویلیو نیټ پرافیټ ویلیو به ولیکم دا مساوي دی دا باید موږ شی اوسي اکچوال کاسټ صحیح دی منفي ارنډ ویلیو اوسي کله چې ارنډ ویلیو د اکچوال کاسټ نه منفي سي ما ته به څه شی لاسته راکړي ګټه به لاسته راکړي که ښه لږ باید د دې په اړه فکر وکړئ مثلا اکچوال کاسټ که موږ ډیر سوی وي ارنډ ویلیو منفي اکچوال کاسټ که کوي ښه دی مثلا ارنډ ویلیو نه که اکچوال کاسټ که مثبت راځي تاسو ګټه راځي که منفي راځي بیا تاسو تاوان کې راځي مثلا که دا داسې کو چې ارنډ ویلیو منفي اکچوال کاسټ کو دا به ډیر ښه راسي نظر دې ته چې موږ اکچوال کاسټ منفي ارنډ ویلیو کوو اوس نیټ پرافیټ ویلیو اوس زه دلته نیټ پرافیټ راخلم کوم ځای کې یو ځای ورته وګورو د کرنټ ډیټ ته اړتیا شته دلته یو زه همدلته راخلم یوازې دې لپاره چې وپوهېږو نیټ پرافیټ ویلیو 14.8 میلیونه موږ ګټه کړې ده په همدې دلته کېږي دا پیسټ کړو په همدې ځای کې نیټ پرافیټ ویلیو ټایټل نیټ پرافیټ ویلیو ګوره 14.8 میلیونه په دې بشپړ اکټیویټیانو کې او هغه چې ان پروګریس دی نشته او خپله چې ناټ سټارټډ دی هغه نه مخکې له مخکې سړی نسي ویلی چې څومره ګټه به یعنې اوس پورې چې څومره ګټه سوې 14.8 میلیونه اوس ګورو یو ځل بیا هم ځو پریماویرا ته ځو لږ نور هم اپډیټ پروګریس ورته وایو یو څه اپډیټ پروګریس وګورو چې نور کوم بدلون راځي اپډیټ پروګریس دېرشم پورې به یې اپډیټ کړو ښه 2.4% بیا یو ځل کنټرول A کنټرول C هماغه فولډر ته لاړ شئ دا فولډر و دا فایل خلاص کړئ لومړي سیل ته لاړ شئ رایټ کلیک وکړئ پیسټ سپیشل ته ټیکسټ سیو یې کړئ کلوز اوس وګورئ څومره زر دغه ټول راپور یې تاسو اپډیټ کیږي هیڅ اړتیا نشته چې بیا تاسو لاړ شئ هلته بیا له سره کار وکړئ دلته اوس وګوره مخکې موږ 10.4% کار بشپړ سوی و اوس که دلته پریماویرا ته لاړ شئ وګورئ چې څو سلنه کار سوی 2.4 اوس وګورو پاور بی آی کې چې رښتیا هم همدومره کار سوی دی که نه دلته ریفریش ورته ووایي یوازې لږ ځنډ وکړئ وګورئ چې اپډیټ کیږي که نه ګوره ټول راپور یې موږ اپډیټ سو پرسنټ کمپلیټ یې موږ 2.44 سو داسې اکچوال کاسټ او ارنډ ویلیو ټول حتی نیټ پرافیټ هماغومره دی
ګوره ولې 14.8 میلیونه دی ځکه هلته موږ اکچوال کاست څومره مو چې پلانډ ویلیو کړی دا اوس چې موږ اپډیټ کړه هېڅ اکچوال کاست کې موږ هلته ګوتې نه دي ویلې یعنې هېڅ هلته مو اکچوال کاست که تاسو پام کړی څومره چې موږ پلانډ ویلیو دی هغومره ارنډ ویلیو هم دی اوس که غواړو چې زه دلته مثلا اکچوال کاست کې یو څه بدلون راوړم ګوره دا اکټیویټیانې اپډیټ سوي دي دلته اوس وګورئ د دې اکچوال کاست چې دی 9,60,000 دی 9,60,000 زه ورته وایم چې نه دې کې موږ 8 لکه لګښت کړی دی یو او د بل اکټیویټي کې چې دی 2 میلیونه دی زه دې ته وایم چې نه 2 میلیونه موږ لګښت نه دی کړی 18 لکه موږ لګښت کړی او په دې کې چې دی 3,20,000 دی دې کې به زه ورته وایم چې نه دې کې موږ لږ یو څه زیات لګښت کړی دی 3 لکه دا به 4 لکه کړو 3,20,000 او 4 لکه مو دې کې لګښت کړی دې کې چې دی 1,20,000 دی زه وایم چې 1,20,000 موږ نه دی کړی دې کې موږ مثلا 80,000 لګښت کړی 80,000 په دې کې چې دی 12 لکه دی موږ لګښت کړی دی 11 لکه همداسې اپډیټ کوو کله مو چې اپډیټ کړه اوس راسئ چې فیصدي همغه موږ فیصدي کې تغییر نه راځي 2.44 ځکه ارنډ ویلیو پلانډ ویلیو موږ یو ډول دی یوازې که کاست پرفورمنس انډیکس ته راسئ کاست پرفورمنس ګوره 1.35 سو یو ځل زه دا بیا کاپي کوم کنټرول A کنټرول C زه یې همغه اکسل فایل ته اکسل فایل چیرې و بیا اکسل فایل خلاص کړئ دلته راسئ WS دلته پیسټ سپیشل ټیکسټ څه ورته وایي او یو ځل بیا اپډیټ ورکړئ چې موږ نیټ پرافټ ویلیو څومره کېږي او څومره کاست پرفورمنس انډیکس 1.35 و هلته اوس ګورو چې دلته څو راځي ګوره بیرته اپډیټ سو نیټ پرافټ ان 15.22 میلیونه یې موږ ګټه چې دی دې ته پورته سوه اوس که تاسو یوازې فاونډیشن کلیک کوئ فاونډیشن کې موږ 6,11,000 ګټه کړې که ارکیټیکچر اکټیویټیانې لا اوسه دې کې ګټه بیخي صفر دی ځکه هیڅ نه دی پیل سوی په پلان کې لیول 1 کې که وګورئ دې کې یعنې هیڅ ګټه چې دی صفر دی ځکه کاست پرفورمنس انډیکس یې موږ یو دی کله چې یو سو نیټ پرافټ ځم بیخي صفر کېږي یعنې هیڅ ګټه دې نه ده کړې ارنډ ویلیو پر اکچوال کاست چې دی یو دی دلته که وګورئ ارنډ ویلیو هم 1.48 میلیونه دی او اکچوال کاست هم 1.8 میلیونه دی او ټوټل بجټډ کاست چې دی د همدې لپاره 20.44 دی 1.24% یې موږ کار سوی او دا چې څومره پاتې دی دلته ټول درته ښکاري 92.67 سلنه پاتې دی یعنې که دلته هم راسئ دلته ټول ټپ کې دلته ډریل ډاون دی تاسو ته بریښي چې څومره تارګټ دی څو فیصده سوی دې کې چې دی تقریبا د WS کې ډیر کار سوی یعنې 100% دی همغه تارګټ ته رسیدلی تارګټ 34.15 همغه څومره چې تارګټ وي هغومره رسیدلی ولې یو څه ګټه مو کړې ریمینینګ نشته دې کې دونه وي ریمینینګ موبلایزیشن کې 14.6 میلیونه میکانیک یعنې ډیره ګټه موږ په موبلایزیشن کې کړې ده فاونډیشن کې دومره نه دی لکه په موبلایزیشن کې ګټه سوې یعنې تاسو کولی شئ چې یو ډیر ښه تحلیل وکړئ
تر دې ځای پورې مو خبرې وکړلې. یوازې اوس ډیټا موږ د اکسل شیټ نه راوړه، خو تاسو کولی شئ چې د نورو ځایونو نه هم ډیټا کنیکټ کړئ. او بل دا سافټویر چې تاسو لاسته راوړئ د هغه لپاره دلته اوس ما سره نیټ نشته، خو مخکې فکر کوم خلاص کړی و. پاور بی آی ډیسکټاپ ولیکئ په ګوګل کې، خپل همدې ویب سایټ ته ځئ. کله چې دې ویب سایټ ته لاړئ دلته کولی شئ چې تاسو ډاونلوډ یې کړئ. که دا ډاونلوډ کېکاږئ تاسو ځئ، که تاسو د کمپیوټر اپریټنګ سیسټم د مایکروسافټ واوسي، مایکروسافټ وینډوز، نو بیا خپله سټور ته ځي، مایکروسافټ سټور ته. که د مایکروسافټ سټور نه تاسو دا ډاونلوډ کړئ ډیر ښه دی، ځکه بیا هر وخت چې اپډیټ کېږي تاسو ته اپډیټ راځي. که د دې ویب سایټ نه ډاونلوډ کړئ بیا دلته مجبور ایډوانس ډاونلوډ آپشن کلیک کړئ. کله چې دې ته لاړئ بیا دلته درته راځي ډاونلوډوئ. بیا د دې زیان دا دی چې تاسو غواړئ هر وخت ویب سایټ نه کله چې اپډیټ کېږي ډاونلوډ یې کړئ، انسټال یې کړئ. ولې که چیرې مایکروسافټ سټور نه تاسو ډاونلوډ کړی وي هر وخت تاسو ته اپډیټ راځي، اپډیټ کوئ. اوس هر وخت به درنه ډاونلوډ نه غواړي، ځکه تقریبا 2 جی بي پورې راځي، هر وخت تاسو ډیټا بیا لګیږي. او بل موږ مایکروسافټ پاور بی آی ډیسکټاپ باندې تر ایکسټراکشن ډیټا راایستنه، ځکه اکسل نه مو ډیټا راواخیسته، ټرانسفور مو کړه، ماډلینګ ریلیشنشپ مو ورته ورکړه او کلکولیشن مو وکړه، بېلابېل میجرمنټ مو راواخیستل او ویژوالایزیشن بېلابېل ګرافونه مو جوړ کړه، هلته مو ډیټا ویژوالایز کړه. یعنې هغه چې پری ورژن دی تاسو همدا ټول کارونه کولی شئ. بل مایکروسافټ پاور بی آی سرویس دی چې بیا کله تاسو دا راپور جوړ کړه هغه تاسو ډسټریبیوټ کوئ، پبلش کوئ. اوس چې دی زه هماغه نه لرم، یعنې مایکروسافټ پاور بی آی ډیسکټاپ ډو یو وانټ ټو سیو یور چینجز یور ټایم. هو، یعنې دا تاسو چې پبلش کوئ تاسو نه بیا هغه د پاور بی آی سرویس ورژن یې باید ولرئ چې تاسو آنلاین دا راپور یو چا سره شیر کړئ. او که نه وي تاسو دې نه هم ګټه اخیستلی شئ. اوس کېږي اکسل شیټ تاسو ګوګل شیټ کې اوسئ، دا د ګوګل شیټ سره کنیکټ کړئ. هر څوک چې ګوګل شیټ کې بدلون راوړي تاسو یوازې بیا دلته ریفریش ورته وایي، ډیټا مو ریفریش کېږي. او که نه تاسو سرویس ورژن یې ولرئ بیا کېږي چې تاسو دا یو چا ته آنلاین ولیږئ، حتی کېږي د سیکیورټي ورته سیکیورټي برخې ورته وټاکئ، یعنې یو څوک کومه ډیټا وګوري کومه ډیټا ونه ګوري، دا ټول بیا تاسو هلته کولی شئ. او بل ډیټا اوټومیشن چې دی، ډیټا اوټومیشن یوازې دا دی کله چې تاسو په همدې راپور کې تغییر راوړئ او تاسو آنلاین ورژن ولرئ، مثلا ډیټا یې تاسو کلاود کې واوسئ، نو بیا دلته چې کوم تغییر راوړئ هغه اتومات هلته خپله هغه تغییر راځي. چې انټرنیټ ولرئ هلته سینک کېږي، ټول بدلونونه راځي. خو لکه مخکې مې وویل که تاسو وغواړئ چې ګوګل شیټ کې یو شیټ ولرئ د اکسل ډیټا، یا خپله لوکل سرور ولرئ، یو شیر ډرایو ولرئ، هماغه نه هم کولی شئ چې تاسو ګټه واخلئ پرته له دې چې تاسو مایکروسافټ پاور بی آی سرویس ولرئ، ځکه هغه $10 تقریبا $9.99 پر یوزر پر منت باندې اخلي. نو ښه دا ده چې همدې نه هم ګټه واخلئ، ځکه ستاسو ټولې اړتیاوې بشپړوي، دومره اړتیا نه لیدل کېږي چې هغه نه ګټه واخلئ. نو یو ښه سافټویر دی. ما هم وغوښتل چې تر کومه ځایه چې زه پوهیږم یو لرنینګ یې جوړ کړو، لږ تر لږه چې تاسو همدې سره بلد هم واوسئ چې یو داسې څه شته چې موږ کار اسانه کوي، که هغه دفتر کې واوسو یا که په هره برخه کې موږ کار وکړو، که کنسټرکشن برخه کې وي که بزنس کې وي، تاسو کولی شئ دې نه ګټه واخلئ. دا خو یو ډېر عادي ډشبورډ باندې موږ کار وکړ، خو تاسو کولی شئ که میلیونونو باندې روګان هم ولرئ په یو اکسل شیټ کې ډیټا ولرئ، تاسو کولی شئ په همدې
یوه صفحه کې یو ډیشبورډ ورته جوړ کړئ. په همغه یو ډیشبورډ کې ټول هر شی تشریح کړئ. یعنې یوازې یو ډیشبورډ کې تاسو ډېر ښه انالیسس کولی شئ، دغه خپل راپورونه ډېر ښه ښودلی شئ. ځکه ما مو غوښتل چې دا یو نوی سافټویر دی د دې لپاره چې یو څه ګټه مو درته رسېدلې وي، نو لرنینګ مو جوړ کړ او تر تاسو مو ورساوه. هیله ده چې خوښ مو سي. زه خپله هم نور دومره ورسره نه یم بلد، یوازې څومره مې چې زده و هغه مهمې برخې مو درته وویلې. نور تاسو پورې اړه لري. مثلا که تاسو د ډکس سره بلد اوسئ، ډیټا انالیسس ایکسپریشن، نو بیا کولی شئ چې بېلابېل میژرمنټ یې تاسو هلته جوړې کړئ، ډیټا مو ویژوالایز کړئ. یعنې څومره چې تاسو د ډکس سره بلد واوسئ، له اکسل سره یو څه توپیر لري ولې دومره نه. که اکسل سره یو څوک بلد واوسي ډېر، نو هغه ښایي وکولی شي چې دلته ډېر ښه ریپورټ جوړ کړي. لکه دلته اوس وګورئ، دلته مثلا کمپلیټډ اکټیویټیز کلکولیټ شوی دی، اکټیویټي کاونټ دی، بیا هغه اکټیویټیانې موږ ورته ویلي چې تاسو وشمېرئ راته چې هغه کمپلیټ شوي وي. یعنې څومره چې تاسو ډیټا انالیسس ایکسپریشن سره، فنکشنو سره، سنټکس سره بلد واوسئ، هغومره تاسو ښه راپور کریټ کولی شئ. او بل که تاسو پلانینګ کوئ، که تاسو سکیجولینګ کوئ خپله پریماویرا کې، کولی شئ د پریماویرا خپله ډیټابیس کې تاسو اسکیول کې اوسئ یا ریکل کې، هماغه کولی شئ ټول ډیټابیس دلته مثلا اسکیول سرور دی، تاسو ټول ډیټابیس دې سره کنیکټ کولی شئ. دلته د ډیټابیس د سرور ادرس ورته ورکوئ، تاسو کولی شئ هغه ډیټا ټوله را امپورټ کړئ پاور بی آی ته، بیا همداسې یو ریپورټ جوړ کړئ، یا خپله ډایرکټ کیوري دی چې خپله ډایرکټ ورسره کنیکټ کیږي، خو دا بیا ډیر سلو وي. که اوس دې باندې به هم یو ورځ کار وکړو چې څنګه کولی شئ چې تاسو ډیټابیس د اسکیول سرور ډیټابیس د خپله پاور بی آی سره کنیکټ کړئ. او زما انټرنیټ اوس کار پرېښوده له بده مرغه، کنه کولی شئ چې تاسو د ویب سره مثلا ځینې ویب سایټونه دي چې هلته ډیټا هغه کیږي، مثلا د کورونا شمیرې اعلانیږي، هماغه لینک دلته راوړئ. دلته اوس که دلته زه ویب ورته ووایم، اوس خپله ماته یو صفحه خلاصیږي، دلته هماغه یو آر ایل پیسټ کړئ د هغه ویب سایټ، بیا کوم راپور چې تاسو جوړ کړی واوسئ یو ځل، بیا هر وخت چې هغه ویب سایټ کې ډیټا څوک لوډ کوي، څوک ایډیټ کوي، څوک یې اپډیټ کوي، دلته یوازې تاسو ریفریش ورته وایئ، خو انټرنیټ باید ولرئ، دلته ریفریش کیږي، هماغه ټوله ډیټا د تاسو ریفریش کیږي، راپور مو چې دی اپډیټ کیږي. همداسې تاسو د پی ډي ایف نه هم اخیستلی شئ. د پی ډي ایف نه او د اسکیول سرور په اړه خو مو خبرې وکړې، حتی د یو فولډر کې که تاسو کومه ډیټا اچولې وي، کوم اکسل شیټونه کیږي، د همغه نه یې راواخلي. یعنې کولی شئ چې د بیلابیلو سورسونو نه تاسو ډیټا راواخلئ، یو راپور جوړ کړئ، یو ډیشبورډ جوړ کړئ. نو هڅه وکړئ چې دا سافټویر زده کړئ. زه نن بیخي یوازې وم، لومړی ځل مې و چې یوازې لرنینګ مې جوړ کړ، څوک راته ناست نه و، نو کیدای شي ځینې ستونزې وي. بل هر کار چې سړی لومړی مخته وړي لږ ستونزمن وي. بیا هم هڅه مې وکړه چې یو لرنینګ جوړ کړم چې لږ تر لږه تاسو یا دې سافټویر سره اشنا شئ یا دې نه یو څه زده کړئ. دلته که راسئ د اکسل نه ډیټا اخیستلی شئ، سی اس وي فایل وي، ټکسټ وي، ایکس ایم ایل وي، جیسن وي، حتی فولډر کې که واوسئ، پی ډي ایف، همدارنګه اسکیول سرور ډیټابیس. یعنې دلته چې څه شی ګورئ، د ټولو نه تاسو ډیټا را اخیستلی شئ او خپله ډیشبورډ، ریپورټ دا ټول جوړولی شئ.
او که وغواړئ مثلا دا تاسو پرینټ کړئ دلته دا صفحه که هایټ کو ښه دی ځکه بیا پرینټ کې راځي دلته لاړ شئ دې صفحې ته دلته ځئ فایل ته ایکسپورټ ورته وایي ایکسپورټ پی ډی اف کله کله دا بکګراوند ورسره سم نه راځي ضروري مو هغه کېږي بیا هلته پیټ ورته وایي یا پیل ورته وایي هر یو کې چې جوړ راغی همغسې مخته لاړ شئ اوس به وګورو چې سم پرینټ کېږي یا نه پرینټ کېږي ګورئ دا هغه راپور مو چې لاره دلته مو پرینټ که بیخي سم راغلی تاسو کولی سئ اوس دا پی ډی اف یو چا ته ولیږئ یعنې یو صفحه کې دغه کوم د پروژې راپور چې دی دغه ټول ډیر ښایسته تشریح شوی دی حتی دغه که تاسو بیا غوښتل مثلا یوازې هغه اکټیویټیانې چاته ولیږئ چې بشپړې شوي دي هغه هم کولی سئ خو یو خبرې ته مو پام وي تاسو چې هر وخت یو کلیک کوئ ګوره که زه دلته کمپلیټډ اکټیویټیز زه ولیکم دلته پرسنټ کمپلیټ ما ته 100% لیکي ولې لیکي ما چې کله دلته کمپلیټ وویل دا ټوله ډیټا یې ما فلټر کوي یعنی 129 اکټیویټیانې دي دا یوازې د هغه 129 اکټیویټیانو بجټډ کاسټ اکچوال کاسټ ارنډ ویلیو دغه ټوله ډیټا ما ته د هغوی ښیي که تاسو بیا غوښتل چې د یو پروژې یعنې داسې وښیئ چې په یو پاڼه کې یو مخکې تاسو کمپلیټډ اکټیویټیز هم وښیئ او د پروژې پرسنټیج هم وښیئ بیا همغه کېږي چې تاسو میژرمنټ کریټ کړئ یو بل کارډ راواخلئ دلته کارډ شته کارډ راواخلئ همغه کارډ له مخې تاسو همغه ډیټا وښیئ بل چاته ولیږئ که نه هر وخت چې تاسو دلته کلیک کوئ دا ټوله ډیټا فلټر کوي نظر همغه ډیټا د اوس ان پروګرس اکټیویټیانې زه 3 اکټیویټي لرم ان پروګرس کې دغه اکټیویټیانې چې دی د دې ټوټل بجټډ کاسټ چې څومره دی د هغوی له مخې یعنې 2.22% دا کار شوی دی یوازې دغه د ان پروګرس اکټیویټیانې ما ته فلټر کړي دي یوازې همدې خبرو ته پام وکړئ یعنې لکه مخکې مو وویل څومره چې تاسو د ډکس لنګویج سره ډیټا انالیسس ایکسپریشن سره بلد واوسئ هغومره تاسو کولی سئ یو ښه راپور کریټ کړئ نو هیله ده چې په ډکس باندې هم کار وکړئ د پاور بی آی سره ډیر اړین دی باید یاد مو واوسي نو دا و د پاور بی آی سافټویر لرنینګ او د دې په ځای یو بل سافټویر هم شته هغه ته تابلو وایي کېږي تابلو هم اسانه دی دومره ستونزمن نه دی خو پاور بی آی چې دی یو ډیر ښه سافټویر دی یو ډیر ښه چاپیریال لري او ښه والی دا دی چې دا د ډیر شیانو سره کنیکټ کېږي مثلا کېږي د مثلا ایکسل سره د سکیول سرور یعنې د دې نه ډیره ګټه اخیستلی شئ که نه کولی شئ چې تاسو د خپله د تابلو نه هم ګټه واخلئ تابلو هم کټ مټ د همدې سافټویر په څیر باندې کار کوي همداسې ویژوالایزیشن جوړوي همداسې کار کوي خو ښه خبره دا ده چې همدا تاسو د هغه نه ګټه واخلئ د خپله د مایکروسافټ پاور بی آی نه ځکه پاور بی آی چې دی یو ډیر ښه سافټویر دی که نه تاسو کولی شئ که وغواړئ چې همدې تابلو نه ګټه واخلئ تابلو نه ګټه اخیستلی شئ ولې ښه سافټویر چې دی ډیر ښه چې دی هغه کیدلی شي خپله پاور بی آی
ښایي ټابلو هم ډېر ښه واوسي ولې ټابلو سره زه دومره نه یم بلد ټابلو سره ډېر بلد نه یم او کیدای سي ټابلو هم همداسې کار وکړي لکه دلته بېلابېل هغه دی ویژوالایزیشن دی ویژولې دي کولی سئ له دې نه تاسو ګټه واخلئ مثلا که دلته اکټیویټي دا که ایسته کړو ګوره دلته مثلا بار چارټ باندې درته وښیي لاین باندې ګورئ خو که دلته سمه ډیټا راواخلئ اکټیویټي آی ډي روز ته راوړو مثلا بجټ ټوټل کاسټ هم روز ته راوړو ښه نو دې سره زه دومره بلد نه یم خو دا هم همداسې کار کوي لکه خپله چې هغه دی لکه پاور بی آی غوندې دی لکه پاور بی آی چې څنګه کار کوي همغسې کار کوي خو هڅه وکړئ چې پاور بی آی نه ګټه واخلئ اوس مثلا دلته اوس که پای چارټ ګورئ یا داسې لیبل باندې ګورئ دا لیبل داسې یعنی تقریبا همغسې دی مثلا که تاسو غواړئ اکټیویټي نیم باندې دا کلر هغه کړئ خو دا بیخي بیا زه ډبلیو بی ایس ته ځم ډبلیو بی ایس نیم ډبلیو بی ایس کلر آل ممبر اوکې دلته وګورئ دا هر اکټیویټي چې دی که دا داسې وګورئ ښایي لږ ښه ښکاره سي که دا اکټیویټي وباسو یوازې ډبلیو بی ایس وښیو نو ډېر به ښایسته راسي ډبلیو بی ایس نیم کلر ته واچوئ دلته لیجنډ راځي دلته وګورئ لیجنډ دی مثلا ارکیټیکچر کوم اکټیویټیانې دي که دا بجټ کاسټ ترې ایسته کړئ دلته اوس بیا ښه ښکاري درته مثلا دا نل کوم نوم نشته ورته ارکیټیکچر دی بیس لاین سکیجول دی ګوره دلته مونږ مخکې ډیټا مو ټرانسفورم کړې وه په هغه کې په پاور بی آی کې دلته ټرانسفورم سوی نه دی همغسې راوړل سوی که نه دی بیس لاین سکیجول دی ته اوس هېڅ اړتیا نه وه دې ته یعنې ډیټا چې یو ځل ټرانسفورم کړئ بیا دلته راوړئ ډېر به ښه سي دا هم کټ مټ همغسې کار کوي لکه هغه چې کار کوي خپله پاور بی آی غوندې نو دا یو بل سافټویر دی وګورئ چې دا هم یادولی سئ یوټیوب ته لاړ سئ لرنینګونه یې ډاونلوډ کړئ او کولی سئ چې تاسو پاور بی آی باندې کار وکړئ پاور بی آی هم ښه سافټویر دی او دا هم ډېر ښه سافټویر دی مثلا که دا غواړئ زه دلته اوس لیبل راوړم پلان ویلیو کاسټ په لیبل کې راته وښیي وګورئ دلته پلان ویلیو کاسټ ښیي که تاسو غواړئ مثلا اکچوال کاسټ هم دې لیبل کې وښیي اکچوال کاسټ هم ورسره ښیي همداسې نور یا که تاسو دا ویژول داسې ګورئ یا خو کولی سئ هر ډول چې وغواړئ ویژوالایز کولی سئ دا هم ښه سافټویر دی یعنې دا هم دومره ستونزمن نه دی ډېر اسانه دی نو د نن ورځې لپاره دومره بس و مننه له دې چې دا لرنینګ اورئ که څه پوښتنه وي کېږي د ایمیل له لارې موږ ته ولیږئ
یا زنګ ووهئ. بس دعاوې کوئ، انشاءالله هڅه کوو چې نوي نوي سافټویرونه هغه څه چې موږ نوي یادوو تر تاسو یې ورسوو. زموږ یوټیوب چینل هم کېږي چې تاسو لایک یې کړئ، سبسکرایب یې کړئ. مننه.